وجه ده چې د غټ مقصد د وجه نه الله پاک انسان نه ډیر زیات همت او طاقت ولې ورکړي او د وړوکي مقصد د وجه نه په هغه انسان کې طاقت او همت هم وړوکي وي. زه به تاسو یو مثال درکم. مهران ګاډی دی، هغه د 5 کسانو بوج وړي، نو د هغې جوړونکي په هغې کې ټینکې او انجن هم وړوکي جوړ کړی دی. همدغه رنګې د 40 کسانو وړلو غټ بس وي، نو د هغې جوړونکي هغې کې ټینکې او انجن هم غټ جوړ کړی دی. نو د دې نه دا خبره ثابته شوله که چرې فرض کا تاسو غټ مقصد لرئ، نو ستاسو او زموږ جوړونکي الله پاک به موږ له ډېر طاقت او همت راکړي، او که موږ او تاسو وړوکي مقصد لرو نو بیا به په موږ کې همت او طاقت هم ډېر زیات وړوکي وي. اوس خوښه زمونږ ده که چرې فرض کا موږ د خپل ځان صرف فکر کوو نو دا وړوکی سوچ دی، یا مونږ صرف د خپل خاندان فکر کوو نو دا د هغې نه لږ غټ دی خو بیا هم وړوکی دی، او که مونږ د خپل ټول قام د طرقې سوچ او فکر لرو نو دا ډیر زیات غټ سوچ دی، او الله پاک به همدومره غټ همت او طاقت مونږ او تاسو له راکوي. اوس به تاسو که مونږ په خپل تاریخ باندې نظر واچو نو مونږ پښتنو کې بعضې مشران داسې تیر شوي دي چې هغې د خپل پښتون قام ترقي د خپل ژوند مقصد ګرځولی و، او د هغې دپاره شپه و ورځ په ځان باندې یوه کړي وو او محنت او کوششونه به کول. لکه د مثال په توګه باندې پیرروخان بابا، میرویس خان بابا، دغه شانتې خوشحال خان بابا، صمد خان بابا او باچا خان بابا، دا ټول هغه مشران دي چې زموږ او ستاسو غوندې پښتانه وو، او ډېر پښتانو کې دوی له الله پاک ډېر زیات طاقت او همت ورکړی وو. دا څه وجه وه؟ زما په خیال باندې همدغه یو وجه وه چې دوی خپل ژوند کې مقصد دا ګرځولی وو چې موږ د ټول قام د ترقۍ، د ټول قام د کامیابۍ فکر وکړو او د هغې دپاره به هلې ځلې کولې. نو دغې وجې نه الله پاک طاقت او همت هم دوی له هومره غټ ورکړی وو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.